رحمان الرحیم اوریدونکو مونږ ته مخاطب انیف الله خټک ته چراټ سیمل فیکټری سره تعلق ساتي دا جی بالکل خسته او ډیر زبردست او ډیر خسته بیسټ کلاړی دی زمونږ د وطن زمونږ د کلی او دا به ان شاء الله زمونږ کلی نوم روښانه کوي دته چونکې مونږ شازیب خان 24 فروری باندې سټوډیو ته راغوښتی او هغه د په مخالف څه خبرې کړې وې دمکي ورکړې وه چې د ځکه دا تکړه شي اول خو مونږ د سره رابطه ډېره په مشکل سره وشوه دا مو چې پیدا کو ډېر مصروفیات او ډېر مصروفیات په دې وخت کې د مونږ ته ډېر ټیم راکو نو چونکې دا مونږ ته راغلی دی اوس شازب ته دا څه جواب ورکول غواړي نو دنه به اوس اورو جی حنیف الله سر جی مونږ د چې شازب په غونډه کې په هغې باندې چې راشي شازب بیا پسې هغې کپټن محب الله دی هغه وپانډه راشي بیا پسې داسې نور کسان دي هغې وپذیره چې راشي نو چې هغې پذیره ځي جي نو اخر ستاسو هغې دپاره کم بالران داسې ساتلي دي جی زه به هغه خو ځه یم بل پسې دی دغه دی مجیب دی بل دا فرست بالر دی مجیب او ته سپینر یا فرست فرست جی نو آیا تاسو دا میچ به وګټئ ان شاء الله جی ګټو نو تاسو سره بیټسمین کم یو به وي جی جی مونږ سره بیټسمین په دی منوي خان دی بل دی دغه دی عقیب جاوید دی بل دی یو سره بل هسې چې تاسو پهله بیټینګ به کوئ او که نه بالینګ به کوئ جی مونږ بالینګ صحیح دی جی تاسو ته شازیب خان چې کوم مونږ سټوډیا ته راغوښتی او په 24 فروری باندې بروز اتوار هغه تاسو دمکي درکړې وه چې په 3 ورځو کې که چېرې تاسو تکړه نه شئ نو مونږ به تاسو ټیم نه وباسو نو آیا تاسو هغه مخالف څه تیاری کړی دی جی مونږ کړی دی او جی مونږ یو دغه شازب مو چې خپل دغه نه وکاس دی ختم کړی مو دی دا میچ په تاسو کوم ځای کې کوئ او څه ټایم یې کوئ څه ټایم تاسو ایښودلی دی میچ ته نه جی مونږ ته خو یې کپټن څه نه دی دي چې کپټن راشي بیا به هغې نه اجازه کپټن ستاسو څوک دی جی زه خو حنیف الله دی کپټن حنیف الله ته په خپله کپټن یې نو آیا نو تاسو دا شازب ته څه دمکي شازب چې تاسو ته کوم دړکه درکړې ده کوم تاسو ته چې مخالف تاسو اواز هغه اواز اوچت کړی کوم ټایمنګ تاسو سره ایښی دی چېرې که 3 ورځې کې تاسو تکړه نه شئ نو موږ به تا ختم کړو دمکې باره کې تاسو څه وایئ جی جی مونږ یې وویل دغه شازب چې بیخي دغه ټیم نه ووځي څنګه به وځي داسې خو کیدی نه شي که نه ګوره هغې لپاره به تاسو تیاره کړي ته به اخر بیټینګ به کوې او کلاړیان به ته ټیټ کوې او بیا به ته فیلډینګ کوې نو تاسو باندې ډېره غټه ذمهواري پرته ده چونکې شازب مونږ ته ډېر ډیټیل سره خبره کړې وه نو آیا دا میچ په تاسو وګټئ او که نه نه جی مونږ خو وګټو جی نو پهله بیټینګ چې وکړې بیټینګ شروع شي نو په هغې کې پهله اوپننګ ته څوک راکاږي جی مونږ یو مونږ سره صحیح کپټن چې دی هغه من دی بل دی عقیب جاوید دی دویم چې شازب سره څوک کلاړیان داسې خطرناک دي چې تاسو ته نه لږ ویره کېږي شازب سره جی مونږ سره یو بل دی نه شازب د ټیم خبره ته کم چې شازب یلي چې چونکې هغه دا خبره هم کړې وه چې حنیف الله سپینه جوړه اچولې نو ماشاءالله نن هم سپینه اچولې ده او 3 ورځې دی کې تا تېرې شي او تاسو ډېر مصروف ټیم مونږ ته ټیم راکړو ډېر مصروف تاسو مصروفه یې چونکې تاسو بیا مونږ سټوډیا ته راغی نو مونږ مین مطلب دا چې تاسو ته شازب چې کومه دمکي درکړې ده هغه تاسو واورېده هغې دړکې تاسو څه جواب ورکوئ مون طور جواب ورکوئ جو مونږ یو که نه تاسو په کومه تیاره کې ورولئ F16 کې جی پهله داسې چل کړو که نه جی دغه شازب سره چې کوم کس چې دی که نه ما پله جی هغې ته زما ملګری نه دی بل اشتیاق روکي رور چې دی جی مونږ په هغې باندې دغه کوو اشتیاق روکي رور چې دی او جی هغه نامه څه ده هغې بلال دی جی نو تاسو خو ووایئ چې اشتیاق روکي رور چې دی دا خو دوه خبرې شي که نه اشتیاق روکي رور چې دی بهرحال چې تاسو دا صحیح ده تا خبره زه منم خو اوس په دې کې مې پوه کړه چې تاسو هغې کې کم کلاړي داسې تاسو ته نه یېرېږئ چې تاسو وایئ چې دا پهله مونږ اوټ کړو شازب د ټیم کې شازب دی کوم چې تاسو ته دړکه درکړې وه جی مونږ یو چې د کپټن ختم شي کپټن ختم شي او جی یعنی مطلب تاسو صرف د کپټن نه یېرېږئ بل چا نه یېرېږئ تاسو جی اوس په خندا کې بخښنه غواړم په خندا کې نه
شاذب ته په خطرناکو ټکو کې په خطرناکو الفاظو کې داسې دړکه ورکړئ چې هغه بالکل غلی کینی چوپ کینی چې موږ ته دا ویډیا هغه دې ټایم کې کیدای شي چې ګوریم که مصروف وي هغه بېله خبره ده تاسو غوري هغه ته میزایل دړک کې دا ورولی او که نه په F-16 کې او جی سیفٹین کی جی جی سر سوری سر ہاں جی سوری سر دوبارہ بھی میں آواز صحیح نہ راسی F-16 F-16 غوری میزائل جی سیفٹین کی جی لگ تیز ہوا ہے سر که دا میچ لکه ستاسو دپاره بیا ایزي وي جی مونږ چې دا ډایي سا پورې چې دغه وکړي 200 پورې ہاں جی حاجي دا خو زه په خپله ویرم جي تاسو دومره تکړه بیټسمینان تاسو سره چې 250 پورې سکور به تاسو دا جوړ کړئ بیا هسې تاسو خپله اراده څه ده چې 250 به تاسو جوړ کړئ ہاں جی ډېره مهرباني ډېره مهرباني کیلوي جي جی دا 20 ډېره مهرباني سر ډېره مهرباني سر تاسو مونږ چونکې پروګرام ټایم ختم شوی دی اوریدونکو ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ بالکل جی مونږ یو دغه میچونه خو وګټو جی 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 او دا اوس چې کوم دغه شروع دی لیک والا شروع دی دغه باره کې ته څه وایې ته چا ټیم سره یې جی مونږ خو دغه سره یو جی جی زر زر راته وایه سر زر زر په ټایمینګ ختم دی افغانستان ټیم جی جی هغې کې مو بیسټ کھلاړي تاسو کوم یو دی جی بام افریدي اچھا جی اوکې سر ستاسو سټوډیا ته راتلو ډېره مهرباني او سر دا پاکستان او سوري دا پېښور او کویټه دا کویټه چې کوم دی دا کوم ملک دی جی دا بلکې نور کسان دي ملک کوم دی ملک دا کوم ملک سره تعلق ساتي کویټه والا ملتان سره انډیا کوم ملک دی جی انډیا اچھا او پېښور پېښور سره او لاهور کوم ملک دی جی اور بل دا کوم ملک دی اسټرالیا کوم ملک دی جی اسټرالیا اچھا جی دا چونکې مونږ دا سوال شاذب نام کړی نو دی وجه مو تاسو نام وکړو ستاسو دا قیمتي وخت راکولو ډېره مهرباني سټوډیو ته راتللو ستاسو ډېره مهرباني اورېدونکو چونکې مونږ سره حنیف الله خان نن په سټوډیو کې میلمه و دې ته شاذب خان دړکه ورکړې وه او د هغې د دړکې جواب حنیف داسې الفاظو کې ورکړو F-16 یې یاد کړو نو انشاءالله دا ویډیا به شاذب خان ګوري ستاسو د مصروفه وخت نه مونږ ته قیمتي ټیم راستلو ډېره مهرباني حنیف الله ډېره مهرباني